دا چې بیا خویندې پاتې شي بیا به میراث الاخوات صرف خویندې چې سړی نه پاتې شي بیا به څه کوي بیا دغه حضرت جابر ابن عبدالله وایي زه مریض وم پیغمبر علیه السلام مې پوښتنې ته راغی په داسې حال کې وم چې په ما بېهوښي راغلې وه د ده سره صدیق اکبر هم موجود و او په پښو پیاده راغلی و په پښو هم پیاده راغلی و سپاره هم نه و راغلی بیا پیغمبر علیه السلام د علاج دپاره اوداس کړی هغه اوبه مبارکې د ده د اوداسه چې په کوم لوښي کې جمع شوي دي تبرک بآثار صالحین د نیکو خلکو د وجود سره چې کالای ولګېږي متبرک کېږي چې اوبه ولګېږي متبرک کېږي ادیان حضرت صلی الله علیه وسلم په اندامو چې کومې لګېدلې اوبه وې هغه اوبه یې په ما توی کړې چې توی کړه زه راپورته شم بېهوښه وم د بېهوښي په حال کې وم پیغمبر علیه السلام و صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه دا مې پوښتنې ته راغلی و پیاده راغلی و تقریبا 3 میله لرې دی تر پروت و او پیغمبر علیه السلام به چې د مریض پوښتنې ته تلو اکثره په لوڅو پښو تلو د دې دپاره چې عجز زیات وي هلته بیا دعا ورته وکړي خدای پاک هغه دعا قبوله کړي اوبه یې اودس وکړه اوبه یې چې راواچولې زه په حال شم چې په حال شم نو دستي مې ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په خپل مال کې څنګه فیصله وکړم څه کار وکړم په خپل مال کې نبي علیه السلام جواب راکړ او مخکې موږ تاسې په بخاري شریف کې وویلې چې دی چې پلار یې شهید شو نه خویندې پاتې وې په یوه روایت کې مو ویلي و چې 6 خویندې پاتې 3 واده او 6 ناواده په میراث کې خو که واده یې که نه واده یې خو ټول حق لري اوس نو دا کلاله صورت ده کلاله صورت ده حضرت جابر زمان لورانې نه لري صرف خویندې دي اوس نو دا خویندې ته زه څنګه وکړم الله تعالی آیتونه نازل کړه الله وی چې دا نه پوښتنه کوي ته ورته الله تاسو ته فتوا درکوي د کلاله په باب کې مخکې دغه جابر د اولاد په باب کې پوښتنه کوي کیف اقسم مال بین ولدي دلته د خویندو په باب کې پوښتنه کوي او هلته موږ وایو چې د اولاد نه و صرف خویندې وې نو جواب تطبیق دا کوي وایي دا خویندو تم اولاد د عیالدارۍ په لحاظ ویلی کېږي نفقه یې په چا ده نو د مؤنث برداشت لپاره په دغه باندې اطلاق د اولاد کېږي نو اولاد یې نه و او هلته یې وویلې چې اولاد په باب کې پوښتنه وکړه آیات راغلې ذکر مثل حظ الانثیین دلته بیا راغله چې د خویندو په باب کې پوښتنه وکړه او یا دا واقعي متعدد دی خو په ابتدا کې چې پلار یې شهید شو د ده خویندې وې اولاد یې نه و خو وروسته موږ ونه ویلې چې کونډه ښځه یې په نکاح کړې وه د هغې نه بیا چې خدای پاک اولاد ورکړی بیا بل وخت کې چې مریض شوی د اولاد په باب کې پوښتنه کړې دا خو څه تزاحم د دې په مابین کې نشته نو چې سړی مړ شو خویندې یې پاتې وې 2 یا تر 2 نه فوق پاتې وې نو هغه د ده په مال کې شریک دی چې دا یې بل څوک میراثخور نه لري نو خو هغه په هغو باندې برابر تقسیمیږي او که نه خویندې ورونه یې دواړه موجود و بیا په لذکر مثل حظ الانثیین سړی مړ شو زمن نه لري ښځه نه لري مور او پلار نه لري اولاد یې نشته خویندې ورونه تر پاتې شوه نو لکه زمانو کې چې نر 2 برخې وړي لور 1 برخه وړي په خویندو په ورونو کې مرور 1 برخه وړي 2 برخې وړي او خور چې د 1 برخه وړي